د افغانستان چرګې زنده‌باد، د افغانستان بګکان زنده‌باد، د افغانستان غواګانې زنده‌باد. تاسو د افغانستان د غواګانو خبرې په یو ټیم باندې لس درې شوده کوي. السلام علیکم، ټک 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 مبارک، ټک 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 مبارک. څنګه چلې ملګرو؟ د اسټډیانو نه ته بړکې باشي د میکسویل ښار نه مې کپور مې راوباسې په ډېرانه موږ نشته په پیچ کې مخورې کې د باسم پیاچا خبره بل دوزر وخېږو چخړې ته پخې دین کې اوې میکسویلا ای اسټالیا څوک چې د افغانستان په لبلبو لګېدلي دي که نه بیا په ټولو مرکزي ته نه رابلي بید او تاسې چې دی که نه دا ټک په سیم کې مې دی مات شوی. یو وانټ 2 پوینټ، تاسو 2 پوینټه غواړئ، سیریس خو نه کوئ، په ورلډ کپ کې به رانه خلاص نه شئ او تاسو افغانانو سره چې دی که نه چلنج اخیستی دی. میکسویلا ما میکسویلا خدای خو دې دغه نن یې خو په اګو باندې مې ویشتی که نه راشد په اګو باندې وشي نن خو چې دی ملک په اګو به ته ګوډ شي خو ګوډ نه شوې په اګو باندې ګوډ نه شوې. میکسویلا خدای خو دې تباه او برباد که نن دې رنځ کړي وه د هر بچې که نه خو هغه رنځ هم درته راواخېسته چې خبره په دې دغه بختوره کړي ولسوالۍ کې مې درته درومنډو چې بیا افغانانو ته څوک ګوته پورته نه کړي. افغانان چې د چا نه کم نه دي، لږ ورته موقع ورکوي. دا د افغانستان ټیم صرف په کرکټ کې نه د دنیا په هر میدان کې افغانان زنده‌باد، د افغانستان ماشومان زنده‌باد، د افغانستان بوډاګان زنده‌باد، په افغانستان کې چې حیواناتو څخه زنده‌باد، د افغانستان چرګې زنده‌باد، د افغانستان بګکان زنده‌باد. دا تاسو چې شی وایي د افغانستان غواګان هم زنده‌باد. تاسو د افغانستان د غواګانو خبرې په یو ټیم باندې لس درې شوده کوي. یاره وطنوالو به زه خپلو صحیح خبرو ته راشم. افغانستان لوبغاړو ډېره ماشاءالله ښایسته لوبه وکړه، په هر وخت کې سپورټ کوئ ماشاءالله. دا لوبه نه کله به دې نه خوا کېږي کله به دې خوا کېږي، غلطیانې کېږي ترې نه. ځوان ټیم دی خو په دې ځوانۍ کې بوډاګانې درته سومبه کړو ماشاءالله. ګلبدین په بېله ښایسته لوبه وکړه، نوین الحق په بېله ښایسته لوبه وکړه، رحمان الله ګربز، نه ابراهیم زادران الله پاک دې ورته ډېر عمر ورکړي. راشد خان ماشاءالله ښایسته کپتاني وکړه. محمد نبي چې ښایسته خوندور کیچ یې ونیولو. د افغانستان د کرکټ کوچ نه زنده‌باد، ډي جې براو زنده‌باد، د شاده قسته زنده‌باد. رضابن به موږ ته ګوري، موږ به میټینه کوو، ټک 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 موږ به میټینه کوو، پخ 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 به میټونه کوو. لوبډلګانو وطنوالو تاسو ته بیا مبارکي، الله پاک دې وکړي چې دغه خوندور میټونه بیا وکړو. او د اسټرالیا ته مې دا میسج دی چې څوک هم د افغانستان په لبلبو لګېدلي دي که نه ولټه کې نهته ویلي بیا چې دی اودس د اټک په سیم کې مې دی مات شوی. ځینې دا دی زموږ د کاکا د زامن نه پوښتنه وکړئ، د انګلند نه پوښتنه وکړئ. ځي الله په امانه ښې شېبې ولرئ او انشاءالله سیمي فاینل ته به ځو د چادر تاسو نه. السلام علیکم او ټک